السلام علیکم مرګرو. نن به مونږ په دې کلاس کې تاسو ته دې کې چې دا کوم 3D ماډل مونږ جوړ کړو دې کې مونږ نور کار کوو. په دې کې مونږ د دې چې کوم هغه سر دی هغه به جوړو او بل به مونږ د دې هغه کړۍ جوړو. مونږ به سمپل کار کوو. صحیح ده. زمونږ مین مقصد تاسو ته کمانډ واضح کول دي چې کوم 3D ماډل دی تاسو چې کوم نور لکه ډیټیل سره کار کول غواړئ نه به انشاءالله مخکې کلاسونو کې وو. مونږ سره چې کوم نور سافټویر دی مونږ به هغه هغې کې تاسو ته ښایو. دغه چې په آټو کیټ کې مونږ سره دا لیمیټډ دی دې کې مونږ پری هینډ کار نشو کولی. صحیح ده. نو زه راځم اول کړۍ جوړولو دپاره اول به زه کړۍ جوړوم. نو زه داسې چل کوم چې اول دې کې مونږ دې کې یو هغه دې کې چې کړۍ کوم ځای کې لګېدلي وي اټیچ وي نو هغه دوه کوي ته پته نه وي چې څه وایي خو زه به وتم چې دوه پوینټه مونږ یو دلته لګوو بل به دلته لګوو. نو زه راځم اول مونږ به سمپل کار کوو. صحیح ده. زه راځم زه داسې یو دغه جوړوم یو رکټنګل علم او دونه به کاپي وي. صحیح ده. بیا زه دا ایکسټروډ کوم ایکسټروډ او په بره باندې بیا دا لږ ایکسټروډ کو. صحیح ده. اوس دا ما جوړ کو خو دا هغه شانتې نه څنګه چې موږ له پکار دی. نو هغې لپاره موږ څه چل کوو. زه راځم دې کې زه یو 2D کې یو شکل جوړوم. زه به ټاپ ویو ته لاړ شم او ټاپ ویو کې به زه دې کې SHA به زه ووایم. دا شیډ موډ دی او بیا به زه 2 باندې پریس کړم نو فسټ والا ماته راشي دا به وایر فریم ته واوړي. صحیح ده. داسې بالکل ټاپ ویو ته به راشي. اوس به زه یو شکل جوړوم. هغه شکل به زه څنګه جوړوم. زه علم دې کې یو سرکل وړوکی غوندې علم دا تاسو په 3D کې هم کولی شئ. صحیح ده. خو ما تاسو ته دغه وکړو تاسو په 3D کې هم کولی شئ. تاسو دومره غټه خبره نه ده. او بیا زه راځم دې کې به زه یو لاین والم د دې په سنټر کې ریفرنس دپاره بیا به ورسره مونږ ګورو. او زه به دا لږ معمولي غوندې اپسیټ په والم د دې نه لږ چې دونه بار وي. صحیح ده. دې طرف ته او دې طرف ته دا دوه لاینونه به زه خپل منځ کې یو ځای کړم. دا دواړه د ماته ضرورت نشته. دا به زه ډیلیټ کړم. صحیح ده. او زه به یو آرک والم د دې نه واله تر داسې یو شیپ به جوړ کړم. صحیح ده. نو هغې لپاره زه SPL علم او زه به د دې نه شروع کړم داسې به راشم دې طرف ته او دې کې به سکیپ سوري دا خو نه شو SPL ما سکیپ بټن وله ماله انټر پکارو. تاسو دا خپله مرضی سم کولی. زه PL علم ګورئ. صحیح ده. او PL زه به والم دې کې دا F8 به پریس کړم چې دا لاین ما سره سټریټ نه راځي. لږ معمولي غوندې به داسې په سایډ باندې والو او بیا به زه دې کې دا پرېږدم دې مډ پوینټ داسې. صحیح ده. زه به دا میرر کړم MI انټر. صحیح ده. هغه پوینټ به زه ډیلیټ کړم. دا هم ډیلیټ کړم دا هم ډیلیټ کړم. مین مقصد دغه شکل دی چې موږ به شکل څنګه جوړو. صحیح ده. که دا ډیلیټ کوئ دا هم ډیلیټ کوئ دا څه خبره نه ده. دې به دا هم ډیلیټ کو او زه به دا دلته یو ځای کړم دا PL. زه به دا ټول یو ابجیکټ کړم جوینټ به کړم دا ما جوینټ کو. صحیح ده. خو که تاسو وګورئ که نه زه به دا شیډ موډ ته واړوم. دا په ځمکه موږ سره پروت دی. زه به خیر دا لږ زه ایکسټروډ کړم چې تاسو ته د دې دغه وشي. زه به دا لږ معمولي غوندې ایکسټروډ کړم. دونه کافي دی. که تاسو دې کې بل پوینټ جوړوئ هم پکې جوړ کړئ. زه به دلته والم یو سرکل. زه به دا بار جوړ کړم. خیر بیا به دې سره یو ځای کړو. صحیح ده. او یو به بل سرکل والم لږ معمولي غوندې غټ. دا به زه لږ موو کړم په F8 باندې پریس کړئ چې دا بالکل په Z ایکسس باندې موو شي. صحیح ده. او دا به تاسو دا کوئ. دا به موږ لافټ کو LOFT. دې کې یو بل سرکل ماله هم پکار دی. زه به دې منځ کې یو بل سرکل جوړ کړم. زه به دا اوس لافټ کړم داسې او داسې. صحیح ده. دا په دې خپل دی موږ کېرو. زه اول داسې چل کوم چې دا زه روټیټ کوم. خو که زه دا کله روټیټ کوم RO انټر نو دا ابجیکټ انټر خو دا ماته صرف په دې دی کې روټیټ کېږي په ځمکه باندې د پاسه روټیټ کېږي. زه وایم چې دا داسې شي څنګه چې دا ابجیکټ دی دا داسې ودرېږي.
نو راي لپاره مونږ سره په دغه روټیشن کار نه کوي. راي لپاره به تاسو بل روټیشن الی ای ته وایي 3D روټیټ. تاسو چې کله 3D او آر پریس کړئ نو تاسو په خپل راشي 3D روټیټ. انټر به کوئ، صحیح ده. بیا به ورته دا سلیکټ کړئ، بیا به انټر کړئ. اوس به تاسو سره دلته دا درې سرکل راغلي، یو بلو دی، یو دلته اورنج دی، یو ریډ دی. نو دا تاسو ته چې په کم د کې تاسو روټیټ کوئ. نو زه هم دې په ایکس په وای باندې کوم. دا وای نه، دا گرین چې کوم دی زم چې دا د دې طرف ته راشي، داسې راشي. نو زه په دې وای باندې کلیک کم، صحیح ده. او بیا ګور هاوس کېږي په هغه سایډ باندې، په بل سایډ باندې نه کېږي، صحیح ده. دلته به تاسو 90 ولیکئ، 90 انګل کې به دا تاسو ته روټیټ شي، صحیح ده. اوس دا تاسو واپس آر او باندې روټیټ کولی شئ، دا واپس مکه تاسو روټیټ کېږي، صحیح ده. داسې ورسره دام روټیټ کړئ. نو دا موږ د دې څنګه روټیټ کوو، دا موږ څنګه چې دا داسې دی دا موږ داسې کوو په دې اکسس کې، خو 3D آر او دلته موږ په دې باندې کلیک کوو. دا ایکس اکسس چې کوم دا اورنج کلر کې شو، او بیا ورسره اعظم وای به زه 90 به زه انټر کړم، نو دا هماغه هغه انګل کې روټیټ شي، صحیح ده. زه به دا راوالم د دې ځای نه، دا به زه ونیسم او دلته به یې پرېږدم، صحیح ده. تاسو ته لږ وګورئ، شفټ سره دا تاسو داسې ته واخلی شئ. لږ معمولي بار کول پکار دي. داسې به یې کو، خیر دی، داسې به یې کو، داسې صحیح دی. دا تاسو یونین کوئ، یو ان آی یونین، او دا دواړه سلیکټ انټر. دا ولې ونه شو؟ بیا به یو ان آی دا او دا دواړه به سلیکټ کو، سوري انټر، صحیح ده. او دا یو آبجیکټ شو، دا یونین یو آبجیکټ کوي، صحیح ده. دا داسې باندې لږ هینګ کېږي، زما سیسټم خو ښه هم دی، بیا هم هینګ کېږي، پته نه چې ولې هینګ کېږي. خو دا به دا دې موډ ته واړوم، اس ایچ ای شیډ موډ 2D ته به یې واړوم، نو بیا به یې زه وکړم، صحیح ده. زه به دا دیز نه موو کړم، داسې په دې انګل کې به یو پرېږدم، صحیح ده. دلته به راشي. اوس یې خیر 3D کې وګورئ، تاسو ته به اوس 3D کې ښکاره شي دا څنګه دی. نو دا 3D کې لاندې دی، صحیح ده. نو شیډ موډ ځان سره آن کړئ، کنسپچوال، خو هغه ابجیکټ موږ ته اوس نه ښکاري. موږ به والو دیز نه هډن نه ښکاري. دلته موږ سره یو بل ابجیکټ دی چې هغې کې موږ سره زما سره خیال دی ایکس ری دی. دا ایکس ری کې موږ ته هغې کې ایکس ری څه ته وایي چې بل ابجیکټ تاسو ته پکې ښکاري، یا موږ چې څنګه هسپتال وغیره کې موږ ته ایکس ری ښیي که نه، نو هغې کې داسې موږ ته ښکاري. خو دا اوس سلیکټ کېږي نه، تاسو به داسې دیز نه سلیکټ کوئ، صحیح ده. دا به بیا موو کې او بار نه به موو کې چې تاسو په ابجیکټ باندې څه اثر نه غورځوي. نه به تاسو ډېر موو شو برا باندې. دا به زه په دې وای اکسس باندې بیا موو کړم داسې دلته، او بیا به زه دا میرر کړم، ام آی. د دې به میټ پوینټ موږ وګورو چې میټ پوینټ موږ سره کم دی کې دی، خو پته نه لګي بار بار هینګ کېږي. دا ولې څه مسله ده؟ دا موږ بیا دې نه والو احتیاطاً، بیا به دا کو، صحیح ده. دا به زه لږ موو کړم په شا باندې. اوس به موږ دې کې کړۍ جوړو. کړۍ جوړولو لپاره به تاسو څه کار کوئ چې زه به لاړ شم ټاپ ویو ته، صحیح ده. ټاپ ویو کې به زه اول د دې هغه ریفرنس جوړ کړم چې موږ به ریفرنس کار دې کې څنګه کوو. لکه ریفرنس لاین دپاره یو جوړو، زه به والم دلته پولی لاین ما واغستو، او زه به دا والم تقریبا 40، او بیا به زه داسې راشم تقریبا د به 20 راشم لاندې، او دلته به هم د 20 والم. د دې موږ دا سایډونه پیلټ کو، نو پیلټ به زه والم تقریبا 4 به والم، 4 کم دی، زه به لږ ډېر والم، 9 به والم. اوس د دې نه اپسیټ واله، اپسیټ 0.5، او دا سایډونه وله بند که، دا ټول سلیکټ کا او جے پریس کا انټر کا. دا به یو ابجیکټ شي موږ سره. دا ایکسټروډ کا، دا ولې یار ورک شو، ای ایکس ټي. ما ایکسټروډ ونه والو، ما دا ډیلیټ مې کو، صحیح ده. او دا به روټیټ کا 3D روټیټ به کو، صحیح ده. 3D روټیټ دا به 90 باندې وشي، صحیح ده. اوس به موږ دلته
د دې نه دغه پرفیکټ شیپ څنګه جوړه لپاره به زه څه کوم زه به راځم د سرکل علم او هغه زه چار دغه برابر علم تقریبا تصور دا خو ما سره دلته څه مسله کوي سرکل پور بیا به زه د دې نه یو میډ پوینټ والم او دا صرف ریفرنس لاین دی صحیح ده نو بیا به زه 3 اپډیټ والم 3 خو ډیر دی د به والم 2.5 extrude extend sorry ex double enter او دا به زه ټریم کم دا مونږ سره آرک دی نو دا به پولی لاین ته کوي ځکه چې دا کله مونږ د دوه مختلف ابجیکټ کې پلیټ راولو نه راځي صحیح ده تاسو خیال ټرای وکړئ یو آرک او یو پولی لاین د دې ترمنځ پلیټ نه راځي زه دا ایریا پلیټ کومه دا به تاسو صرف په کومه طریقه کوئ زه راځم کنټرول زیډ وګورئ دا اوس آرک دی که تاسو وایئ چې پلیټ کوم ما له دغه پلیټ ورکو 4 به کوم دا اوس نه کېږي نه تاسو ته وګورئ په دې مې کلیک په دې ورته وایي can not be paired between these two entities دوه مختلف انټیټیز دي د دې ترمنځ پلیټ نه کېږي نو دا به څنګه مسله حل کوئ پی ای د دې مطلب دی پولی لاین ایډیټ او په دې به کلیک کوئ بیا به انټر کوئ انټر به کوئ نو دا به تاسو سره اوس پولی لاین شي اوس چې تاسو اف انټر ووهئ او تاسو راشئ دې ترمنځ دا کوئ نو ته وګوره پلیټ اوس کېږي صحیح ده دا سایډ ولا بند کړئ بند شو که نه صحیح ده سلیکټ کړئ او جیفریس یو آبجیکټ جوړ کړئ اوس دا روټیټ کړئ 3D روټیټ او دا داسې په دا ګول سرکل لاندې راولئ دا به لږ اوچت کړئ خیر دی دې سایډ نه کېږي خو یې لپاره به لږ دا کوئ د تاسو کنفیوز کوم نه د فرنټ ویو نه وګورئ چې صحیح دی که نه نه دی صحیح لږ معمولي نور تقریبا دا صحیح دی او موو کا لږ دې سایډ اوس دا به ته ایکسټروډ کې ای ایکس ټي او دا ایکسټروډ کا بار داسې بار طریقې ودې څه مسله نشته صحیح ده تاسو ابجیکټ وګورئ دا داسې ابجیکټ دی دا به زه لږ په شا باندې موو کړم چې دې طرف ته هم تېروځي او دا دواړه اوس به موږ دا چل کوو چې په دې به یو کمانډ اپلای کوو نو دې دواړو ترمنځ چې کوم دی کې دا یو ځای شوي دي انټرسیکټ شوي وي نو د هغې نه به یو ښایسته ابجیکټ موږ ته جوړ شي نو دا دواړه به تاسو څنګه کوئ ګوره دلته راشئ په دې باندې لیکلي څه شی دي سالډ انټرسیکټ په دې کلیک کا او دواړه ابجیکټ سلیکټ کا صحیح ده او انټر کا نو ګوره کړئ په شان ستاسو ته جوړ شو هغه شان صحیح ده اوس دلته به موږ یو بل دا کوو چې دې کې موږ دا ځای کټ کو کټ دپاره به تاسو یو سلنډر والی ابا روټیټ که خیر دی روټیټ کې به څنګه هماغه 3D آر انټر او په دې انګل باندې دا روټیټ کا او بیا به دا ای ایکس ټي ایکسټروډ کا او داسې بهر وباسه اوس به دا موو کوئ دا به تاسو دې نه ماینس کوئ نو اس یو سبټریکټ په دې کلیک کا انټر کا بیا په دې کلیک کا انټر کا به دې ماینس شي صحیح ده اوس دا والی هلته یې پرېږدئ دا به هغه ځای ته موږ څنګه وړو نو دا چې کله موږ وړو زما سیسټم هینګ شي نو دا به موږ په طریقه ویسو صحیح ده او موږ دې چلو کړو چې شیرډ موډ به والو شیرډ او په دې شیرډ موډ کې بوځو چې دې کې به څه مسله ونه کوي امید دی مسله به هغه شانتې نه کوي اوس هم یې نښلي را یې نښلي خو ده خدای دې خیر کړي دلته یې پرېږدو اوس هم صحیح رانلو ټاپ ویو ته لاړ شه د دې دي نه او یعنی دلته به دا داسې موو کې صحیح ده لږ معمولي وړوکی دی خو دا څه خبره نه موو لږ یې دې طرف ته موو کړئ اوس یې وګورئ شیډ کنسپچوال لږ یې په بره باندې اوچت کړئ
صحیح ده. اوس پاتې شو د دې را سره دغه خو لږ کولاو راغلو خو دا خیر دی مثلا تاسو دا وکړه د دې را سر به موږ څنګه کول د دې ډسټنس معلوم کړئ نو تقریبا 20 دی صحیح ده زه به 20 والم دې کې ده به جوړوم یو آبجیکټ او زه راځم داسې پی ایل او پی ایل بیا موږ روټیټ کو صحیح ده په بره باندې زه به والم دې کې تقریبا 5 او بیا به زه داسې راشم 10 به راشم د 20 ما دغه دی صحیح ده 10 رالم داسې او داسې یو کلیک مې وکړو بیا رالم دې کې او بیا مې دا لږ معمولي د پترس مې دلته دغه وکړو زه یو دغه جوړوم پروفایل دې ته وایو کراس سیکشن یې که نه بیا موږ به روټیټ کوو 3D ریوال لیکو که نه نو هغې به موږ څنګه کار کوو تاسو ته ګورئ او زه د دې په دغه کې یولم ټاپ ویو ته ځم ریفرنس لاین په کار دی داسې نه کېږي به زه لږ معمولي غوندې کم کم سلیکټ جوین دا مې یو آبجیکټ کو صحیح ده دا به زه واپس 3D ته لاړ شم واپس بیا زه روټیټ کړم 3D روټیټ په دې اکسس یې موږ کوو نو زه به والم 90 صحیح شو اوس په دې موږ یو کمانډ استعمالو د دې نه موږ 3D جوړو سرکل کې به تا وخو نو به موږ کومه 3D جوړو هغې ته وایي REV یو کمانډ دی ریوالو ورته وایي چې کله په دې کلیک کې نو د دې به بیا داسې سنټر پوینټ وګورئ نو دې سنټر پوینټ دی صحیح ده چې د دې نه به دا تاویږي انټر به کړي سوري لاندې بیا راولي دې څه بیا ټچ کړي اوس یې تاو کړه ویني چې کوم ځای نه ته سټارټ هلي نو زه ورته وایم چې پول دې سټارټ شي نو هغې لپاره به یو سرکل کې څومره ډیګري وي 360 ولیکه انټر کړه تاسو مکمل رایي او دغه جوړ شي یو شیپ جوړ شي او باقي نور تاسو پوهیږئ دا به راوالی ښه په قلار قلار دلته بیا کنټینیو کړه صحیح کار نه کوي یس خو دا به داسې چلو کړو که نه چې موږ پټ وړي کې بیا دا ټاپ ویو ته لاړ شئ SHA دلته یې موو کړئ دې راپاسې راوله دلته یې کېږده تقریبا داسې به وي دا به ونیسئ موو بیا کوي په خپل ځای باندې افیکټ فریس کا چې صرف په زیډ اکسس باندې کېږي صحیح اوس یې وګوره اوس تقریبا صحیح شو نو دا خو تاسو ته ما په دې کې درې کمانډ تاسو ته شو یو ریوال شو یو سبټریکټ شو یو 3D روټیټ شو انشاءالله دې نه بعد به مونږ یو پروجیکټ بل شروع کوو چې هغې کې مونږ 3D باندې کار کوو نو تر هغې پورې اجازت راکړئ موږ له الله حافظ